خو د عمران خان نه د دوی مرتبه اوچته ده. عمران خان په قیامت کې څوک د غواګانو سره هم پرېږدي. له دې وجه نه قرآن کریم کامل کتاب دی، د الله پاک کامل کتاب دی، او چا چې زده کړو دا هم کاملان دي. تاسو ته ماشومان ښکاري، خو د عمران خان نه د دوی مرتبه اوچته ده. عمران خان په قیامت کې څوک د غواګانو سره هم پرېږدي. خو عمران خان وزیر اعظم دی که نه؟ نو ته په دې جلاله کې یو څوک دې راپاڅېږي چې لیونی نه وي او روغ وي او ووایي چې زه وزیر اعظم یم، پولیس به پرېږدي؟ نه، پولیس جیل ته بیایي چې دا د قانون نه خلاف کړی دی. وزیر اعظم خو عمران خان دی، ته څنګه ځان ته وزیر اعظم وایي؟ که یو څوک دلته ځان ته رئیس جمهور وایي، حکومت یې جیل ته بیایي چې رئیس جمهور څه نومېږي دلته؟ دغه شی. نو دا خو عارف علوي دی که څه شی دی؟ دغه رئیس جمهور دی، ته خو نه یې. دا د عمران خان لقب درته نه پرېږدي او دا د عارف علوي لقب درته نه پرېږدي. دې ماشومانو ته الله خپل لقب ورکړو. دا الله لقب څه دی؟ حافظ. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. انا نحن نزلنا الذکر، الله وی قرآن ما نازل کړی دی، وانا له لحافظون، او د دې حافظون مونږ یو حافظ زم. الله وی زه حافظ د دې قرآن یم. حافظ الله دی که نه دی؟ او د ماشومان حافظان. د دې نه غټه مرتبه د دوی بله نشته چې د الله لقب دوی ته میلاو شو. عمران خان به یې څه او بل به یې څه او بل به یې څه. الله پاک دې د دوی په علومونو او علمونو کې برکت واچوي.